دا د یهودیانو بل سازش او ظلم. نو چې دا ظلمونه کول نو بیا په خدای پاک د روم یو بادشاه هرقل په خدای مسلط ناغه راغی حمله په وکړه پر یهودیانو بنی اسرائیلو. نو د اریز ماریس کړ په سونو زرګونه پکې مړ کړل او بیا خپل غلامان کړل او خځې ولوینځ کړلې. نورونو دا خبره مې دې پورې کوله چې دا شرپسند خلق تیر شوی دی. خدای پاک ډېر زیات پیغمبران په زرګونو پیغمبران الله په دوی کې رالیږلي دي او داسې به نه وه. زمونږ نبي علیه السلام مبارک خدای ټولو خلقو ته یو شان پیغمبر و تر قیامته پورې چې څومره دي ابه هر یو قوم ته خپل خپل پیغمبر، یو قوم ته یو پیغمبر، بل قوم ته بل پیغمبر، بل قوم ته بل پیغمبر، بل ته بل، لیکن په هغې کې به هم نخرې کولې. پیغمبران به وجل او دا او د پیغمبرانو خاص ملګري به وجل او الله به ولا سزاګانې ورکول. کله په تندرونه را خلاص کړي دي او کله په زلزلو تباه کړي دي او کله په ځمکه وردننه کړي دي. دا د عبرت واقعي حضور پاک مبارک او په قرآن شریف کې رب العالمین ذکر کړي زموږ ستاسو د عبرت لپاره. او بار بار بنی اسرائیلو ته هم وایي چې تاسو مشرانو ظلمونه کړي دي، باس اوس توبه وباسئ مسلمانان شئ. او موږ ته هم وایي چې د هغوی د نخرو په شان نخرې مه کوئ، د هغوی د کبرونو په شان کبر مه کوئ او د هغوی د ګناهونو په شان ګناهونه مه کوئ. او پیغمبران خو نشته او د پیغمبرانو خلیفګان او نائبان شته چې هغه عالمان دي. پیغمبر چې کم کار کوه هغه نن سبا پیغمبر دین رسه امت ته او خلکو ته منځونه خول او خلکو ته د نیکۍ دعوتونه ورکول او د خلکو د ګناه نه نفرت پیدا کو او د دین خبرې ورته بیانولې. دا نن سبا عالمان کوي. نو د عالمانو پسې ټوقې ټقالې ملنډې سپکې دا به نه وی تا ته خپل دین ښیي. او که دې وکړل څنګه چې الله بني اسرائیلو له په مختلف وختونو کې سزاګانې ورکړي دي دقسې سزا به تاسو له هم درکړي. نو خدای دې مونږ د هغوی د هغه نقش قلم د هغه سپېرو د هغوی د هغه سپېرو توبونو نه په امن و امان کې وساتي او الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او خدای دې د دنیا او د آخر د شرونو نه په حفاظت کې وساتي. یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه د یو بادشاه دربار ته حاضر شو. ډېر لوی نوابان او لوی خلک پکې ناست دي، دې ډوډۍ خوري. نوړی ته په ځمکه پرېوته، چې نوړی ته په ځمکه پرېوته د دین مسله دا ده چې د ننوړی په ځمکه پرېوځي نو راویله نو چې کم ځای خاورو سره جنګېدلی دی خاورې ته لرې که باقي وخوره کبر باندې کې. یو داسې نوړی وي چې هغې پاکېږي نه، په خاورو کې داسې لید پلید شي چې د هغې نه خاوره نه لرې کېږي نو خیر دی که هغه یو غاړې ته وغورځي. خو که نه داسې یو شي وي چې هغه په ځمکه پرېوته او هغه خاوري ځای ته لر کولی چې دا ته لر که باقي وخوره نو نوړی ته په ځمکه پرېوته نو ځای یې راوچته کړه هغه خاورین ځای ته لرې که او باقي خولې ته واچوله. یو ملګري ورته وایي صاحب دا دې څو کړل؟ ولې؟ وي دا خلک به در پورې خاندي چې د ډوډۍ د ځمکې نه راوچته کړه او خولې ته یې واچوله. او ورته څه وایي؟ اترک سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الجهال. وی دې جاهلانو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم، ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلی دي. حضور پاک فرمایي چې د ډوډۍ په ځمکه پرېږدي نو چې کومه خاوره ګردو سره لګېدلې دي هغه ته وغورځه او باقي خولې ته واچوه. دا د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل. خدای ګواه دی سړی وګوري صحابو ته حیران شي. زنانه به کلاو مخ بار ګرځېدې، د حجاب او د پردې آیتونه نو نازل چې کله اعلان وشو قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى چې ښځې به کور کینې او د جاهلیت د زمانې ډول سنګار سره به بال نه ګرځي. فورا ښځې کور کې کېناستې. مجال شته چې بیا خو دې څوک لوس مخ او کلاو مخ د کور نه بار راوتي. عایشه صدیقه فرمایي موږ به مانځله جومات ته تلو، جومات ته به مانځله تلو نو د سار مانځله هغه زمانه کې به زنانه تلې او جمع کې به شریکېدلې او شاته به ناسته وي. وي د سار مانځله به تلو نو موږ به غټ غټ پړوني په ځان رابار کړي متلفعات. موږ داسې ښځې نسان موږ به مانځله تلو متلفعات بمروتهن او په غټو بورقو صادرونو کې هم ځان راغوښتي او چې موږ به خلاص شو راتلو به نو موږ به داسې صادرونه په سر کړو چې ما یعرفن احد چې دا ښځې به چا پېژندلې چې دا څوک ده او څوک نه ده. سار مانځنه چې به تلو نو غټ صادر چا پېژندونه دا د صحابو بیا عمل. جومات ته یو دروازه و په هغې به زنانه هم راتلې او سړي به هم راتلل. باب النساء اوس هم هغه دروازه شته، د هغې په ځای چې کومه دروازه ده اوس هم شته باب النساء ورته وایي. حضور پاک مبارک یو ځل اعلان وکړ
داسې حکم یې ونه کړ یاره وایي که دا دروازه صرف ښځو ته پرېښودلی شي نو ښه به نه چې ښځې پرې راځي او سړي پرې نه راځي. حضرت عبدالله فوراً صحابه بند شو په دې بیا نه راځي. فوراً عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه دروازه را دننه شو. دې ته عمل وایي. خو چې د خولې مبارکې نه به خبره وتله صاحب روجه ده بس روجه وایي. د رمضان 10 روجې دي فوراً عمل. منځ دی فوراً عمل. په روجه کې جي د شپې نفل کوي فوراً عمل. د شپې به راوتل جومات به د خلکو نه ډکو فوراً به عمل. د عمل نقشې وې هغې زمارونو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي یو صادر په سر کړی. نو موږ به داسې لباس سړی نه اغوندي چې هغه د ښځو سره مشابه وي او داسې رنګ به پرې نه پورې کړي چې هغه د ښځو سره مشابه رنګ وي. په هغه صادر داسې رنګ و چې هغه د ښځو د استعمال رنګ و. چا ورته لکه صادر دې سینګ په سر کړی دی. ولې؟ وایي دې نه خو نبي علیه السلام منع کړې ده. وایي ښه زر یې هغه صادر را واخېسته او اور کې واچو ویې سوځه. فوراً یې وسوځه. حالانکې سوځول نو په کار ښځې را دې عمل به دې ته رسېده. یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړ وایي د سرو زرو کالي ګوتې به سړي نه استعمالوي. سړو دپاره سرو زرو ګوتې چول دا ګناه ده. خو چې دی وفرمایل او نبي علیه السلام اعلان وکړ نو صحابه کرام چې څومره د سرو زرو ګوتې چوړې وې ویسې ویې غورځولې. عمل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د محبت او د مینې تقاضا دا ده چې موږ به د هغه تابعداري کوو د هغه د سنتو عمل به کوو. او چې څوک د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی په آخره د قیامت په میدان کې او بعضې خلک یوم یعد الظالم علی یده په لاسونو به چکونه لګوي. یوم یعد الظالم علی یده چکونه په لاسونو لګوي. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. افسوس که ما د پیغمبر لار نیولې وه که د هغه ملګرتیا مې کړې وه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یاره که فلانکي سره مې دوستانه نه وې کړې او د هغې په مقابله کې مې د الله د رسول دوستانو سره دوستانه کړې وې څه ښه به وه. په دې لاسونو به لګې چکونه به لګې چکونه. نو د حضور پاک سره د مینې او د محبت تقاضا دا درو چې موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوو. ښه د هغې اخلاق خشته ښکلې کړو د حضور پاک هغسې اخلاق به ځان له جوړو. د مشر قدر دا د هغې اخلاق دي. د کشر په سر د رحم لاس د ګاونډي سره ښه سلوک کول پردی مال نه غلا کول او نه پټول دا د هغې اخلاق وو. ګډون او دوکې د دې نه یې منع کړې ده. دوکه به نه کوې ګډه به نه کوې زنانو ته به نه ګورې او ښځو دپاره خصوصي اخلاق چې تاسو په خپل کور کې د خپلو خاوندانو تابعداري کوئ. غیبت به نه کوې او خوله او مخ په بار نه ګرځئ. دا د حضور پاک خشته اخلاق او ماشومانو ته وایي چې د مشرانو احترام به کوئ. دا خشته اخلاق. د جومات ادب به کوئ د قرآن ادب به کوئ. د عالمانو نیکانو خلکو عزت او احترام به ساتئ. دې ته ښکلې خوی وایي. نو چې زمونږ د حضور پاک سره مینه وي د مینې تقاضا به دقه وي چې موږ به خشته ښکلې خوی ساتو د هغې په شان. شکل به د حضور پاک زمونږ خوښ یو هغسې شکل موږ ځان له جوړو. کردار به د حضور پاک زمونږ خوښ یي هغسې کردار به موږ ځان له جوړو. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مینې تقاضا ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. قرآن شریف کې الله فرمایي د تاسو دپاره ما نبی علیه السلام یو خشته ښکلې نمونه رالیږلې ده. بازار ته یو سړي ټوکړه یوسي وایي دا نمونه ټوکړه راکړه. نمونه خلک وړي نو که چېرتې په هغې په بناوټ کې فرق وي رنګ خو داسې دی جي دا ستا دا رنګ خو داسې دی خو دا زما کپړه ښه ده د کراچۍ د کارخانې ده او ستا د پېښور د کلامې نه خوښ داسې ده که نه چې بناوټ کې فرق یې څوک یې نه هلي او که اعلی جوړه څوک درکوي خو یاره په رنګ کې فرق یې بیا هم نه قبلې هغه به قبلی چې رنګ هم ستا د نمونې په شان دي او بناوټ هغه هم ستا د نمونې په شان دي. نو حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه رالیږلې ده. نو زمونږ عقیده زمونږ عمل زمونږ کردار زمونږ اخلاق زمونږ شکل زمونږ جامه دا به ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان دي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هم دقه مقصد دی. نو دا مې دې پورې درته ووایي چې د سیرت میاشت ده او د سیرت په میاشت کې د حضور پاک سیرت خلک بیانوي او هغې سره د مینې محبت بیانات خلک کوي. نو ما د مینې د محبت دوه څیزونه درته ذکر کړل. یو د حضور پاک مبارک احترام او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري. د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو منافق او یو یهودي د دواړو یو مسله وه
هغه کې اختلاف و یو فیصله و هغه نبی علیہ السلام مبارک لراوړه دا یهودی په حق او دا منافق په ناجیز و نو نبی علیہ السلام هغه حق ته وکتل او دا هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه یهودي په حق هغه له فیصله ورکړه او منافق غصه شو خطا دله فیصله ورکړه ما له فیصله را نکړه منافق دخلی مسلمان او په لګي کافری نو دوی یهودي ته وی راځه دا فیصله مې نه ده خوښه الکه دا خو ستاسو پیغمبر وکړه هغه په ظاهر کې ګمان کو چې دا مسلمان دی وی نه دا فیصله مې نه ده خوښه راځه په حضرت عمر دا فیصله کو مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري نو زما په حق کې به فیصله وکړي زما مرسته به وکړي چې لاړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له وی منافق ورته وی دا یهودي دی او زه مسلمان یم مونږ راغلي یو په تا یو فیصله کوو زما ورته فیصله وکړه وی ډېره ښه ده یهودي ورته وی صاحب وی زما ورته په منځ کې اوس نبي علیه السلام فیصله وکړه خو د هغه ونه منله تا لی راوست ټیک ته ته راله وکړه حضرت عمر وی ډېره ښه ده زه به درته وکړم ورېږې کور ته ځم راوځم کور ته لاړ توره باندې برجي وواله او څپی کړه او چې بار راووت اوچته کړه منافق نه سر وخوته وغورځم وی چې څوک د حضور پاک د فیصلې نه پس ماله فیصله راوړي د هغه به دقسې فیصله کوم چې دا دله مې وکړه اوس د ذوالقندر ته ورسوم د هغه منافق رشته داران لاړل نبي علیه السلام ته استغاثه وکړه درخواست وکړه صاحب عمر زمونږ سړی وجلی حضور پاک حضرت عمر فاروق راوغوښت وی ولې دې عمره وجه زورنه به دې ورکړې وه او خبرې به دې ورته کړې وې د شریعت په مسله به دې پوه کړې نو تا په توره سر دې و مړ دې که دا دې څه وکړل او ورته سوی صاحب وی ډېر مې ښه کړي د خدای او د رسول د فیصلې نه ستاسو د فیصلې نه پس چې ما له څوک هم فیصله راوړي دقسې به ورسره کوم زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې یو سړی دې په ته ایمان راوړي او بیا دې ستا فیصله نه مني یو سړی دې تا پیغمبر مني او تا ته د انصافدار نه وای د پیغمبر علیه السلام فیصلې خو د انصاف دي نو چې تا ته یو سړی په تا فیصله نه کوي خو ته ورته انصافدار نه ښکاري نو دا څنګه مسلمان دی د هم دقه څټ وه دې کې جبریل علیه السلام قرآن شریف کې آیت راوړه دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون هرگز داسې نه کېږي څنګه چې دا منافقین وایي زما د ستا په رب قسمي الله وایي زما د ستا په رب قسمي لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې د دې خلقو منځ کې اختلاف راشي او پتا فیصله وکړي اله به مسلمانی او چې د دې په منځ کې اختلاف راشي او پتا فیصله نه کوي او یا ستا د فیصلې نه پس په زړه کې چونو چې راکوي چې دا پیغمبر خو د انصاف فیصله نه کوي نو دا سړی مسلمان نه دی دا کافر دی د عمر مقصد دا دی چې د عمر څه کړي دي سوچه کار یې کړی دی زمارونو د پیغمبر خبره به منو رسول الله مبارک د هغه خبره د الله خبره وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دی په شرعي امورو کې د ځانه خبرې نه کوي دی چې څه خبره کوي دا د الله نه طرف نه کوي نو د الله خبره به موږ منو نو د حضور پاک سره چې دی منئ د هغه تابعداري به کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یو ځل نه بار بار الله وایي چې د الله تابعداري وکړي او د الله د پیغمبر تابعداري وکړي مینه دې ته وایي او قسم د صحابه د دې نقشې و نقشې بنی اسرائیلو متعلق میں مخکې درته یو دو جمعو کې بیان کړی او د هغوی یو درې خباستونه دي چې قرآن شریف کې الله تعالی ذکر کړی دی نن د هغې بیان درته کوم ما درته ویلي چې بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دی او الله پکې ډېر پیغمبران رالیږلي دي خو د ټولو نه د بني اسرائیلو دپاره چې کوم لوی پیغمبر او د نبی علیه السلام نه پس په د هغه لوی امت جنت ته داخلیږي هغه حضرت موسی علیه السلام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما ته الله د محشر ورځ او جنت ته چې کوم خلک داخلېدل دا راته الله ښول وی ما ولیدل چې بعضې پیغمبران یوازې روان دي هېڅوک ورسره نشته بعضې سره یو کس دی چا سره دوه کسان دي چا سره یو ډله ده پیغمبر ته مخکې روان دی او ډله ورپسې روانه ده
یو ډیر لوی ډله مې ولیدله چې هغه جنت ته روانه وه. نو ما دا خیال راغی چې دا جوړ زما امت دی. نو جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا ډله د چا ده؟ وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان دی او دوی جنت ته دي. وی بیا مې یو ډېره غټه ډوله ولیدله، سد الافق کې دا ټوله د اسمان غاړه یې ډکه کړې وه. وی ما ته جبریل علیه السلام او چې دا ستا امت دی او د ټولو نه په زیات تعداد کې به ستا امت الله جنت ته داخلوي. دې نه معلومه دا شوه چې د موسی علیه السلام د امت نه به هم یو لوی حصه هغه خلک چې په موسی علیه السلام ایمان راوړی دی او شرک او کفر یې نه دی کړی او د موسی علیه السلام سوچه تابعداري یې کړې ده، نو ابه په زیات تعداد کې زمونږ د امت نه پس په زیات تعداد کې په ډېروالي کې زمونږ د امت نه پس دا به جنت ته ځي. خو ناکردی دي خلکو ډېرې کړي دي او داسې حرکتونه یې کړي دي چې د هغې مثال به هم تاسو پیدا نه کړي. دومره خطرناک خباستونه یې کړي دي. لکه یو خباست د هغوی چې رب العالمین په قرآن شریف کې ذکر کړی دی هغه دا دی. دوی کې یو سړی او مورخین مې نوم لیکلی دی عامیل. د هغه یو ورواره د دې عامیل لور یې غوښتله چې ما له دا خپله لور د تره دا لور دا په نکاح راکړه. هغه ورته انکار وکړو چې نه درکوم. دا د انسان خوښه ده، چا له لور ورکوي او چا له یې نه ورکوي. هر انسان سره د خپل اولاد فکري، د بل وسره فکري. بعضې وخت کې یو سړی خوښي یو ځای خوښي، ماحول داسې وي چې هغه برابر ني، نو دې کې څه جنجال نه دی پکار. خو به هر کیف هغه الګ جنجالي و. هغه تره ته په زړه کې واچوله چې ما له خو دې تره دا لور را نقله او هر وخت چې به نو زه به دې نه پرېږدم، دې به وجنم. وخت پکې تیر شو سازش او سکیم یې ورته جوړ که. دا ترې چې ته ځنګل ته تللی و دې ورپسې لاړ په هغه ځنګل کې یې مړ کړه، رواره لګي شو ترې مړ کړه. په داسې طریقه باندې مړ کړه چې هر څوک ته خبر نه شو، پته ونه لګېدله. او بیا ترې مړ کړه او چورلټ بیا چونکې دی ترو، نو بیا منډې م والې د ما تره چا وجلی دی؟ په دې بدل بالم پرېږدم نه. کله په یو دعوه کله په بله دعوه خبره دې ته ورسېدله چې شکونه پکې زیات شو او دوی خو 12 قومه و. ما تاسو ته مخکې ویلو چې 12 قومه دي، 12 یې چینې دي. نو یو قوم په یو دعوه کوي یو بل قوم په بل دعوه کوي. دې ته خطره ورسېدله چې ممکن ده د قومونو په منځ کې جنگ جوړ شي او د موسی علیه السلام امت دا په لوی اختلاف پرېوځي. ځکه دا ټول یو ځای په وادي تیه کې اوسېدل. هغه صحرا کم چې صحرا د بحر قلزم نه دوی پورې وتل او د هغې یو طرف شام سره لګېدلی دی، بیت المقدس علاقې سره، او وادي سینا چې کم کوهي تور دی بل طرف هغې سره لګېدلی دی. لویه دشته ده، لوی بیابان دی. دا هغه وخت چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د خپل امت سره په دې دشتو بیابان کې ډېره دي. من او سلوا ولراردي ما درته مخکې جمعه کې ویلي. او سورې پې وریس کوي، جامې یې نه زړېږي. الله پې دې احسان کړو، نه به یې جامې خیرنېدلې او نه به یې جامې زړېدلې. هېڅ قسمه دا مسله پکې نه وه. نه جامې خیرنېږي او نه جامې زړېږي. او ښکلې مزېدار آب و هوا ده، خشته اوبه وله خدای د معجزې د موسی علیه السلام پیدا کړي دي. د کاڼي نه 12 چینې روانې دي چې هر قوم ته خپله چینه بیږي. هلته یو خباست لا بله مو من او سلوا دا سیسې به وله راتلې. دا مړزان خو نه دي زموږ علما مړزان لیکي انډیا والا. ما تاسو ته ویلو چې دا سیسې به غوښې خوږی او د مړز نه غټې کمترې برابري تقریبا کورکړې عمرۍ. نو پیغمبر موسی علیه السلام ورته وی چې دا ګورې ذخیره کوئ. ما څه کوئ په زړه غوښه چې تاسو یې ځان له ذخیره کوئ؟ تازه دله راځي که نه؟ نو دا سپیرو ما خو ویلو چې دې خباستونه او سپیرتوب مې راته ویلي، دوی به هغه غوښې ځان سره سبا او بل ورځ دپاره ذخیره کولې چې ته خلاصې نه شي او بندې نه شي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث کې راځي، وی که بني اسرائیلو
دغه غوښه نه ذخیره کولې، غوښه به نه څښا کېدله، خو دوی ذخیره اندوزي شروع کړه. نو الله تعالی په غوښه د څښاوالي نظام راوسته. اوس چې غوښه دی چې ته په یخ ځای کې ایښودي خو بېله خبره ده، خو که په یخ ځای کې د کېنښودله نو غوښه څښا کېږي. دا د انسان دپاره یو بهترینه غذا ده او بهترین خوراک دی. نو الله به دا محفوظ ساته، خو بني اسرائیلو غوښه خزانه کړه، ذخیره اندوزي یې د غوښې وکړه، نو الله ورته په بیماري راولګوله. نو ګوره څومره تاوان یې ځان ته ورسه او نورو خلقو ته هم تاوان ونه رسو. یو بل حدیث هم ورسره دی، وایي که حضرت حوا علیه السلام نه وی نو بیا به ښځې د خاوند سره هم ټګی نه ګول. په انسان کې د مور او پلار اثرات وي، نو هغې خو ټګي نه ده کړې حضرت حوا علیه السلام، خو شیطان وسوسه ورچوله او هغه ورته قسمونه وخوړل او په جلد کې خو هغوی ته د دروغې قسم اورېدلې نو چې په دروغه به ملا څوک قسم خوري. نو ګمان یې پرې وکړو، نو آدم علیه السلام ته یې وایي چې دې بوټي له به ګوتې یوسو، دا د همیشوالي بوټي دی، همیشه به یو. د خدای هغه خبره ته یېره شوه دې قسمونو سره. خو بیا هم د آدم علیه السلام د بوټي د ګوتو ورولو ذریعه حضرت حوا علیه السلام ولګېدل. نو که حوا نه وې نو ښځې به خاوند سره خیانت نه وې کړی، او که چرتې بني اسرائیل نه وې او دا غوښه یې نه وې خزانه کړې خوندي کړې نو غوښه به نه څښا کېدله. دی بل خباست و. بهر کې قومونه دي، نو د دې قومونو یو بل سره او وادي تیغ دي، ټول په یو ځای دیره دي، په یو میدان کې پراته دي، یو بل سره یو ځای پراته دي، خیمو کې پراته دي، میدان کې پراته دي. نو جګړه جوړه شو، چا وی دا سړی تا وجلی دی، هغه وی نه دا د هغې قوم سړي وجلی دی. ممکن و چې د دواړو قومونو په منځ کې پکې لوی اختلاف راغلی وي. قرآن شریف کې الله وایي اذ قتلتم نفسا، دغه د مدینې یهودیانو ته وایي چې ستاسو مشرانو یو نفس مړ کړ، یو سړی مړ کړ، په خپلې سړی مړ کړ، فادارأتم فیها، او بیا هم پکې یو بل سره اختلاف جوړ کړ، مړ هم په خپله کړ، بیا هم په بل وراړو، هغه وجلی دی او ده وجلی دی او ده وجلی دی. لیکن پرېښودی مې چې ته الله وي والله مخرج ما کنتم تکتمون، تاسو چې کوم شی پټو الله وي ما ښکاره کوم. لکه دا رالل، لکه خو الله خبرې چی. حضرت موسی علیه السلام درالل، صاحب زمونږه سړی مړ دی، مونږ له قاتل لا پیدا کا، زه دله څنګه پیدا کا. وی تا الله ته سوال وکړه چې مونږ ته قاتل وښیي چې مسله ختمه شي، او که الله مونږ ته دا قاتل ونه ښو نو دا خو لویه فتنه او فساد، دوه قوم جنګېږي، درې قوم جنګېږي او دا امت یې ټول تباه کېږي. حضرت موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ چې الله د دې قاتل د ښکاره کولو یو بندوبست وکړه. نو الله وی ډېره ښه ده. نو دوی ته حکم وکړه چې تاسو یو غوا لالکې. اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، یو غوا لالکې. دا د الله حکم دی، د ځان یې ونه وي ان الله یأمرکم، الله درته اډر کوي، اډر دی، حکم دی، ان تذبحوا بقرة، غوا لالکې. دوی پکې رالل دا مشران، یا صاحبه دا څه کې ملنډې ټوقې کې، اتتخذونه هزوا، مونږ پورې ملنډې کې ټوقې کې. د غوا او د مړي څه تعلق دی چې غوا لاله کوم خو چې مړي جم دی که قاتل لا ته وښایه په یو طریقه مو قاتل نوس د غوا او د قاتل د خولو څه فایده ده او د دې څه نسبت دی چې ته مونږ ته وایې چې غوا لاله که. او ګوره یاد ساتئ دوی خو ټول عمر په فرعون قوم سره یو ځای تېر کړی و، په مصر کې د هغه مشرکانو سره یو ځای ژوند تېر کړی و، نو د هغې رسمونه رواجونه پکې راننوتي وو. نو هغې به د غوا عبادت کو او د غوا به داسې عبادت کو چې غوا به یې ډېره لویه مقربه ګڼله، لکه اوس هم هندوان د غوا ته په ډېر ښه نظر باندې ګوري. تاسو ته پته ده په انډیا کې د قربانو په ورځو کې د مسلمانانو د هندوانو څومره جګړې کېږي، دا هم په دقه کېږي چې مسلمانان قربانۍ کوي، غواګانې حلالوي او هغوی وایي چې غوا خو زمونږ یو مقرب شی دی، غوا ته خو هغوی سجدې کوي. هندوانو اوس هم دا قید او دا قانون دی، په دې وطن کې پاتې شوي دي. د دې مشرانو نه تپوس وکړئ، ما خپله تپوس کړی د مشرانو، ځکه درته وایم هغوی چې سهار پاسې د غوا سوټه راوالي نو هغه په کوي باندې مږي. د غوا د سوټې دونه احترام به دلته چې کوم هندوان پاتې شوي دي، سوټه به یې واغېسته او هغه به یې د کوي نه تاول او په کوي پورې به هغه د غوا سوټه مږله او په دیوال د پاسه به اوچت ځای کې مږله. مجال شته چې د غوا د سوټې نه د هغوی غوښوې جوړ کړي یا سپیا کرې دې جوړه کړي او یا دې چېرته خرڅه کړي او یا دې ګنده ځای ته وغورځوي. د غوا دونه هغوی احترام کوي، د غوا ته د ډېر قدر په نظر ګوري. او د الله پکې حکمت دا دی چې د غوا در باندې لالوم، ولې ځکه بني اسرائیلو سره ژوند تېر کړی دی، هغوی غوا ته د عزت او قدر په نظر خدای ورته وایي،
غوا ته نو زه تاسو هغې سره م ژوند تېر کړی دی هغه رسم در کې په دې رګونو کې پروت دی چې دا غوا لاله کوي چې دا رسم هم ختم شي کم قوم چې چا سره یو ځای ژوند تېر کړي هغه رسمونه پکې راځي زمونږ د قوم د مشرانو دلته هندوانو اوسېدل د هندوانو هغه رسمونه په مونږ په دې خلکو کې م راغلي دي هندوانو به څه کول هغه رسمونه یې درته ښیم هندوانو به دا کول ما په خپله اورېدلي د مشرانو نه مې اورېدلي چې مړی به شو او کله به یې لمبه د تختې حلوا به یې پخوله دا د هندوانو رسم دی اوس زمونږ خلک هم چې مړی شي او لمبه یې د تختې حلوا پخوي چېرته نبي علیه السلام حکم نه دی کړی چې تاسو مړی لمبوئ نو دې خوا په تخته چې دی واچوئ حلوا پخه کړئ چېرته صحابه کرامو دا حکم نه دی کړی چې یاره تاسو مړی یو ځای کې لمبیږي حلوا پخه کړئ او نه صحابو دا کار کړی نه تابعینو دا کار کړی دی نه تبع تابعینو کړی نه سلفو صالحینو چا هم دا کار نه دی کړی خیرات کولی شي هر وخت کې کولی شي د خیرات دپاره نه د ځای څه خصوصیت شته او نه د مکان څه خصوصیت شته هر وخت کې خیراتونه کولی شي خو د تختې د حلوا چې به دلته پخوله دا د هغه هندوانو رسم و په مونږ کې را دننه شوی دی را ننوته دی په دې خلکو کې یا تختې ته به هغوی شمه او ډیوه بلوله چې کوم دی به یې مړې لمبولي اوس هم بعضې خلکو کې دا رسم او رواج شته د هلکه وي مړی شو او د تختې هغه کوټه کې وي رڼا کې شمه پکې بله کې ډیوه بجلی پکې بلې هلکه دا ولې وي دا روح دلته راځي نو چې تیاره ني او رڼا یې وته په دې دومره لویه لاره چې د لویې مقبرې نه راځي نو خیر دی که تیاره ده خو چې دلته رڼا دا چا ویلي چې روح دلته راځي روح خو نه راځي دا غلطې خبرې دي روح یا په سجین کې پروت دی که مردار دی که مردار دی نو روح په سجین کې پروت دی او که مردار نه دی نیکبخته دی نو روح په جنت کې پروت دی روح په علیین کې پروت دی خدای والی دی چې د دنیا د کړونو نه لاړ علیین ته او جنت ته او بیا تورنګزو ته راځي پاگل دی زه یو جنت ته لاړ شم او زه یو خشته باغ ته لاړ شم او زه بیا وایم چې نه زه تورنګزو ته ځم او زه دنیا ته ځم هغه تورې کوټې ته ځم چې کوم ځای لمبولی شوی یم خدای والی یم او چې په سجین کې پروت او فرشتو نیولی دی او وښکي وله شلی او دا سر وله ټکی نو هغې یې دې ته پرېږدي چې د لاړ شه د کور لږه د ښځې تماشه به هم وکړي داسې د خلکو رسمونه رواجونه دي دا رواجونه دي د خلکو ورونو ګورې دې رواجونو رسمونو له هېڅ اعتبار نشته نو دا بعضې رواجونه د هندوانو دلته وو هغه رسمونه د خلکو د هندوانو سره یو ځای ژوند تېرو نو هغه رسمونه پکې را دننه شوي دي دقه رنګې بني اسرائیلو کې دا رسم وردننه و چې د غوا به یې ډېر احترام کو قدر به یې کو لکه فرعونیانو دا چل کو نو الله پکې دا حکمت و چې ودرېږه دا غوا لالوم اسم خدای دا مړی جم دی کولی شو ولې عیسی علیه السلام چې به چف نارې کړه و مړي ته به یې قم باذن الله نو فوراً به مړی جم دی شو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یبرئ الابرص والاکمه ویحیی الموتی باذن الله چپ پې نارې کړې برګې به م جوړ شو چپ پې نارې کړه لون به م جوړ شو لون به م جوړ شو نو څه خبر وګڼې دا بشیر جان به موله بوتلی و چې چپ پې وکړه خو خیر هغه زمانه کې دی نو دې زمانه کې اوس هغه نشته نو چې چپ به یې وکړه لون به جوړ شو برګې به جوړ شو مړي ته به یې قم باذن الله د الله په توفیق نو بس نو دا خو الله کولی شوه خو د غوا حلالولو کې حکمت تا دی یو څو حکمتونه مفسرین نور هم نقل کړي دي یو پکې دا دی چې پرېږده چې د غوا حلاله شي چې دا تعظیم د خلکو د غوا دله نه وځي ښه جناب نو وی تاسو غوا حلاله کې هغې وی ښه اتت مونږ په ټوکه کې د غوا او د مړي څه نسبت او د جمدي کې